نو زمنګ په عمر کې 21 سال دا زمنګ د کار د پاره دی. 8 غنټه دا صحت د پاره بهترین خوب دی. نو 8 غنټه چې دا موږ حساب ورګو شپېته کا درش پېته کالو کې 21 سال زمنګ په خوب کې تیر شو. کم سے کم زمنګ ژوند چې ټول جوړیږي دا 2 کال یا 3 کال جوړیږي د عبادت. 2 کال یا 3 کال زمنګ عبادت ته. او الله سوئی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسان او پیره نه پیدا کړي مگر د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړي دي. زمانو راضي واستقبل جن دای تقسیم منکو منګ یې خو پیدا کړي د عبادت ته پاره یو راضي د خپل ژوند تقسیمو. زمنګ ژوند پس کې تیریږي زمنګ ژوند زمنګ پس کې تیریږي او منګ الله سره پاره پیدا کړیو. زمانو اصل کې منګ بویو حدیث کی راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اعمار امتی ما بین 60 الى 70 وقل من يتجاوزها. زما د امت عمرنا شپېته او 90 کال مینس کې دي. ډېر کم خلق پي چې هغه بر دي 90 نه خاطر شي. خرازي مونږه اندازه لګو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ژوند څومره 63 سال دا عمر دی. درش پېته کال دا عمر دی. نو مونږ با داغه د عمر په اندازې باندې خپل عمر واخلو چې راځي زمونږ د عمر هم مثال په تور باندې 63 سال له درش پېته کال زمونږ عمر دی. مثال په تور موږ راکلې شوی دی. دا 3 شپېته کال عمر دا راځي تقسیمو. هر ورځ او شپه کې څومره غنټې دي؟ 24 غنټې په شواروز کې دي. اوس راشي عام قانون داره د خلکو عادت هم داره عالمی قانون هم داره چې خلق ډیوټي کوي د دنیا د پاره 100 غنټې کوي 8 غنټې کم سے کم ډیوټي کوي خلق. ها ځنې به کم کوي او ځنې ډېر کوي ځکه چې دکانداران حضرات لاړ شي ناغي سار نه ماخامه پورې ناسي څوک نیمه شپه پورې ناسي څوک 10 غنټې څوک 12 غنټې خو اوسطن منګ ویو چې منګه د ورځې ډیوټي څومره کوو 8 غنټې منګ کوو. د 8 غنټې ر درش په تکالو په حساب باندې ته ولګوا. نو زمنګ په عمر کې 21 سال دا زمنګ د کار د پاره دی. 21 سال منګ په کار کې مصروف یو رزق کټو ډیوټي کو مزدوری کو. بیا عام طور باندې د صحت په لحاظ سره ډاکټر وایي چې د انسان د صحت لپاره کم سے کم خوب چې کم دی 8 غنټې په کار دی. 8 غنټې زره خلک ډیر کوي زره کم کوي خو اوسطن 8 غنټې دا د صحت لپاره بهترین خوب دی. نو 8 غنټې چې دا موږ حساب ورګو شپېته کا درش پېته کالو کې 21 سال زموږ په خوب کې تیر شو. 21 سال زموږ په خوب کې تیر شو. زمانو دا خبر ځان سره نوٹ کړئ د زړه په تختې وری کې ځان څه به سوچ مو کوي. 21 چې د 21 جمع شي څو شو 42 سال. 42 سال زموږ د تیر شو په خوب کې او په کار کې دا تیر شو. به انسان چواله 14 کال پوری یا 15 کال پوری خو مکلف نه دی خو ماشومالی دور دی. 14 کال به حساب کوزا 14 کال د 42 سال سے جمع کا 55 سال دا زمنګ د تیر شو بغیر د عمل 55 سال. نو چې 55 سال دا زمنګ د تیر شو باقی څومره پاتې شو 8 سال 8 کال پاتې شو. 8 کال آیا دا ټول په عبادت کې تیر دي؟ 8 کال موږ د الله عبادت کړې دي؟ نه ولې نه لري کړې زکم نه لري کړې. لاول راشد مونږ واخلې موږ مونږ په ټیم باندې کړې دي. اذان چې وشي څومره خلک مانځل راځي څومره خلک مونږ کوي څومره خلک په کور کې مونږ کوي څومره خلک په جماعت کې مونږ کوي څومره خلک په خوړ کې مونږ کوي څومره زر کوي او څومره په قلار باندې کوي. حال دار چې وازي مونږ پرې خودل د دې څومره نقصان د امام قفالنا امام حافظ ابن حجر فتح الباری کې نقل کړی وای کم سړی چې بیلما سره د ضرر یواز خپل ځان ته نه دی د ضرر ټول مسلمانانو ته دی. ولی مسلمانان چې کله مونږ کوي نو په دې مانځه کې دعاګانې غواړي. مانځه کې دعاګانې څنګه غواړي؟ اخیره قاعده باندې چې کله کینی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین.
سلام د الله دی په بندگانو باندې چې نیکان او صالحان دي. دا مونځ کوونکي په مانځه کې د نیکانو خلکو لپاره دعاګانې غواړي، لیکن بېلمازه سړی هغه ضرر دومره زیات دی چې نیکان خلک د هغه دعا نه محرومه دي. نو موږ مونځه څومره کړی دی، عبادات موږ څومره کړی دي. نو چې موږ راولګو موږ د عبادت حساب کوس کړه په دې 8 کاله کې، په دې 24 غنټې کې زمونږه په عبادت څومره ټیم لګي. رښتیا به وي ټول منځونه راوالي، ټول 5 منځونه دا 2 غنټې په دې باندې لګي، 2 غنټې په هم نه لګي چې هغه تی کمه د 63 سال په لحاظ باندې کم سے کم زمونږ ژوند چې ټول جوړیږي دا 2 کاله یا 3 کاله جوړیږي د عبادت. 2 کاله یا 3 کاله زمونږ عبادت ته. او الله څه وایي؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسان او پیر نه دی پیدا کړی مگر د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی دی. نو چې الله نه تاسو کې چې ما تر خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی وي، تا په 63 سال عمر کې صرف 2 کاله بندګي کړې، صرف 3 کاله تا بندګي کړې ده. او بندګي څه بندګي ده؟ دا بندګۍ څه حیثیت دی؟ زمانو بعضی شاعرانو دا شعر ډېر مزدار ویلی دی چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته منسوب کړی دی، خدای سند موږ پیدا نه کو. خو عام یو شعر دی او ښایسته شعر دی، معنا یې ښه ده، ډېر مزدار شعر دی. اشاعر وایي په خپل شعر کې اذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي. وای کله چې یو ځوان 80 کاله عمر تیر کی، کنه 80 کاله دغه عمري، فنصف العمر تمحقه الليالي، نیم عمر خدا شپو ختم کو. ځکه عمر خو ټول شپه ورځ دی کنه، نیم عمر شپو ختم کړی، مانه په خوب کې تړی دی. ونصف النصف يذهب ليس يدري. او بیا په دغه نیم عمر کې نیم د خلکو نه تیریږي چې پته موته نه لګي، چاته پته نه لګي. زمانه دا وخت څنګه تیر شو، د چانه په فیسبوک کې، د چانه په واټس اپ کې، د چانه په یو بلا او چانه په بل بلا کې ټول عمرونه په دې کې ضایع کړه. په 24 غنټې کې زماره فیسبوک د پاره څومره ټیم ورکړی دی، واټس اپ د پاره ما څومره ټیم ورکړی دی، قرآن د پاره څومره ټیم دی، فیسبوک د پاره څومره ټیم دی، په خپل تاسو اندازه لګولای شئ. نفنصف النصف يذهب ليس يدري. په دې نیم کې بیا نیم عمر سړی نه روان دی او دې په نه پوهېږي، ولې لغفلته یمینا عن شمال. ولې غفلت په دې کې واقع دی، څه ښی طرف ته او څه ګس طرف ته. وثلث النصف آمال وحرص. بیا په هغه نیم کې هغه 3 حصه چې کوم دا څه شی دي؟ حرص او امیدونه. صرف حرص او امیدونه په دې کې خلک اختره. وشغل بالمکاسب والعیالی. او په هغه نیم عمر کې به 3 حصه کې بیا دام دي. وشغل بالمکاسب والعیالی، ټول کار کسب دی، بچو د پاره رزق مزق ګټلی. وباقي العمر اسقام وشیب. او باقی عمر چې کوم دی هغه 3 حصه چې باقی کم پاتې شوی ده، هغه بیماری نه، هغه بوډاواله. وهم بارتحال وانتقال. او دغه غمونه دي چې چرته به زمو چرته به نظم، ټول دغه زمونږ عمر دی. په خپل اندازه ولګوي. عبادت ته پاره کې څه شی پاتې شو؟ عبادت ته پاره کې زمارو هیڅ پاتې نشول.